السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، مسلمانانو وروڼو، نن غواړم یو مختصر پیغام، اهم پیغام دی، ضروري پیغام دی، د هر مسلمان ورته ضرورت دی، هغه در سره شریکوم او په غور سره یې واورئ. که مو عمل پرې وکړئ انشاءالله کامیابي به مو پکې وي. هغه دا ده چې هر مسلمان ته پکار ده چې د درو اعمالو څخه ځان وساتي. که چیرې دی د درو اعمالو څخه ځان ونه ساتي نو د ده به زړه سخت شي. چې د انسان زړه سخت شي نو هغه بیا د الله د عبادت طرف ته او د الله طرف ته د ده رجوع نه کېږي، بیا به د الله عبادت خوند نه ورکوي او صله رحمي به د ده په زړه کې نه راځي. ډېر تاوانونه دي. نو راځئ دغه مختصر پیغام د مفتي صاحب زباني در سره شریکوم. هغه ماشاءالله ډېر ښه فصاحت لري او ډېر په غور سره یې واورئ چې انشاءالله عمل پرې وکړئ، کامیابي به مو پکښې وي. دا سیټ کې درته چالو کوم، تاسې په غور سره واورئ. دوستان، یو څو شیان دي چې هغه د انسان زړه سختوي. ګوره، دغه د پښتو دا ډرامې کتل، دا خلک د دروغ خبرو باندې خندول او د کهانۍ جوړول، دې ته ګور نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د هلاکت نسبت کړی دی. هغه شیان چې هغه د انسان زړه سختوي، یو پکې دام دی. ګوره ښه، درې شیان د انسان زړه سختوي. یو، بغیر د تعجب د خبرې نه خندل، بې ځایه خندا کول. خندا خو اسیم ډېر لویه ګناه دی، دا د انسان زړه سختوي. دویم نمبر چې کوم د علماو لیکلي دي چې بلا ضرورته، یعنی چې وږی نه وي خوراک ډېر کول. او دریم نمبر بلا ضرورته خبرې کول، دا د انسان زړه سختوي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی دي، خندل او خندول دا د هلاکت سبب دی، بربادۍ سبب دی. هغه خلک چې هغه په دروغو خبرو جوړولو باندې خلک خندوي، وی دا خلک د هلاکت سره او د بربادۍ سره مخامخ کیږي. ابراهیم نخعی رحمت الله علیه لیکلی وی، کوم خلک چې خلکو ته خبرې کوي، یعنی داسې خبرې کوي چې دا خلک ور باندې خندوي، د دروغ خبرې کوي، ټوکې کوي، دا خلک ور باندې خندوي، وی دا ویونکي د خبرو د دروغو او دا اورېدونکي، وی په دغو سره د دغه خلکو زړونه سختېږي. او دا مبارک لیکي وی، هغه خلک چې هغه په مجلسونو کې او په ځایونو کې په لارو وغیره کې هغه داسې خبرې کوي چې په هغې باندې الله جل جلاله خوشحالیږي، هغې نه خلک پیدامن جوړیږي. و دغه انسانانو چې کوم د زړونه نرمیږي او الله ته نږدې کیږي. اوس هغه خلک چې بعضې خلک وایي یاره د ډرامې خو ګناه نه دی، دا خندول وغیره، دا ټوکې کول، دا ټول دروغ کې راغلل. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دې ته د هلاکت او د بربادۍ سبب ویلی دی. نو دغه شیان نه باید موږ او تاسو ځان وساتو، ځکه ډېر مسلمانان وروڼه په روژو کې او په نیکو اعمالو کې دا ټیم ور باندې پاس کوي. باید موږ او تاسو په روژه کې په یو داسې شیز باندې ټیم پاس کړو هغې کې یاد د الله جل جلاله موجود وي، د الله جل جلاله ذکر وي، د قرآن عظیم شان تلاوت وي، درود شریف وي، چاته د نیکۍ خبره کول وي، چاته د دین او د اسلام یوه لاره ورښودل وي. باید داسې شیزونو باندې دا روژې وغیره دا وخت دا ټیم ور باندې پاس کړو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حضرت ابو هریره رضی الله عنه مبارک ته فرمایي چې ای ابو هریره، متقي جوړ شه، تقواداره جوړ شه، پرهیزګاره جوړ شه، و ستا شمیر به د ټول نه زیات په عبادت گزارو کې وکړلی شي. او بیا مبارکو ته فرمایي قانع جوړ شه، ستا شمیر به د شکر گزارو په لیست کې راشي. او بیا مبارکو ته فرمایي چې ځان د پاره خوښوي نورو لرم خوښوه، مسلمان به جوړ شي. او مبارکو ته فرمایي ګاونډیانو سره ښه سلوک کوه، په دې به ته مؤمن جوړ شي. او مبارک آخر ځل څه ورته فرمایي، وصیت کوي ورته، ای ابو هریره، کم خانده، ډېره خندا د انسان زړه ماتوي، د انسان زړه ماتوي، ډېر مه خانده.
نو دوستانو دغه دروغ خبرو باندې خلک خندول، ټوکې کول، ډرامې جوړول، دا د انسانانو زړونه سختوي او انسان زړه په دې سره ماتیږي. نو محترمو دوستانو، تاسو د مفتي صاحب څخه دغه بیان واورېدی چې هغه 3 اعمال یې درته ذکر کړله چې کوم د انسان زړه سختوي. موږ تاسو ته پکار ده چې د دې لهویاتو او عبثیاتو څخه ځان وساتو. ډېر داسې کسان دي چې هغه وایي زه خو صرف خلک خندوم. دا خلک خندول دا څه شي، خو دا هم عبث کار دی او په دې سبب سره د خلکو زړونه ټینګېږي، د الله د عبادت څخه لرې کېږي، د صله رحمي څخه لرې کېږي. نو هغسې کار وکړه، هغسې عمل وکړه چې د خلکو زړونه ور نرم کړي، د الله په یاد سره د الله و طرف ته متوجه کړي، د عذابو او د قیامت او د قبر د عذاب یاد ورته تازه کړه چې زړونه یې نرم سي، د الله عبادت ته تیار سي. نو دغه شیان چې کوم دي دا مفتي صاحب محترم درته بیان کړه. 3 شیان دي: بې ځایه خندل دي، بې ځایه خوراک کول دي او خلک خندول دي. لکه دا بعضې کسان وایي چې زه خو دا ډرامې دا دې دپاره کومه خلکو پر خولو باندې مسکا راسي، یعنې خندا راسي، ویې خندو. نو دا خندول هم نه دي پکار، ځکه قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسې ډېر وژاړئ، خندا کمه وکړئ چې زړونه مو نرم سي. که چیرې تاسې ډېر وخاندئ نو بیا به مو زړونه سخت سي او د الله و طرف ته به و عبادت و طرف ته به نه متوجه کېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې پر دې خبرو عمل وکړو او دا د ثواب دپاره د ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو د هغه په ثواب کې هم ور شامل سو.